الله تعالی دې په عمر رضی الله عنه باندې ورحمیږي. عجیبه شخصیت یې درلود. د ټولو مسلمانانو خلیفه و. د نړۍ تر کنج کنجه واک او ځواک رسېدلی و. یوه ورځ یې د لوږې له امله خېټې بېلابېل غږونه کول. عمر رضی الله عنه خپلې خېټې ته وکتل او ورته یې وویل: قرقري او لا تقرقري والله لن تذوق اللحم حتى يشبع الاطفال المسلمین. که قرقر کې او که نه یې کې، که هر ډول اواز کې کوئ، خو والله تر هغې به رانه د غوښې څکه ونه کړي تر څو چې د مسلمانانو ټول ماشومان په ګېډه نه یې ماړه شوي. هغه وخت او اوس توپیر تاسې وکړئ. غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره